Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel, dear students. امید ده چې ټول به ښه وای. راځو نن ویډیو کې په یو داسې آی وی فلویډ باندې خبرې کوو کوم چې په کلینکس کې هاسپیټلز کې ډیر کمنلی ډیر په عام ډول استعمالیږي. د یو جنرال پریکټیشنر د یو پی ډي نه واخله تر آی سی یو پورې چې موږ دغه فلویډ استعمالو هغه ډیکسټروز سولوشن دی یا ډیکسټروز انجکشن دی. ډیکسټروز دغه ویډیو کې به موږ د ډیکسټروز انفیوژن په کمپوزیشن ترکیب باندې خبرې وکړو. همداشی د ډیکسټروز سولوشن په یوزز استعمال باندې به خبرې وکړو. همدا ډول په اخر کې به څو خبرې په دې وکړو چې کوم وخت کې باید موږ په خپل سر ډیکسټروز انفیوژن ناروغانو ته استعمال نه کړو، باید له ډاکټرانو یو ټیم سره مشوره پرې وکړو بیا یوز کړو. اول راځم د ډیکسټروز سولوشن کمپوزیشن ته. دا هم یو ډول آی وی مایعات دي کوم چې موږ د اړتیا په وخت کې ناروغانو ته تطبیق کوو ورکوو. ډیکسټروز سولوشن له دوو برخو نه جوړ شوی ده. یو پکې دا ډیکسټروز ګلوکوز دی اصل کې، او ګلوکوز یو قیمتاکن دی چې مالیکولي فارمول یې C6H12O دی. دویم پکې دا ډیسټلډ واټر اوبه ده، او اوبه به څومره اخلو QS دا معنی د اماونټ which is enough، دومره اوبه اخلو څومره چې کافي وي، څومره چې پکار وي د دې محلول جوړېدو لپاره. نو ډیکسټروز سولوشن دا آی وی مایعات دي کوم چې موږ ناروغانو ته په کلینیکونو کې شفاخانو کې استعمالوو، او له دوو شیانو نه جوړ شوي دي. یو پکې ګلوکوز کن دی حل شوی ده په اوبو کې. له دې دونه چې کوم سولوشن جوړیږي هغې ته موږ وایو ډیکسټروز سولوشن. ډیکسټروز سولوشن په مارکیټ کې په کلینیکونو کې مختلف فارمز کې ملاویږي، مختلف ډولونه لري. یو D5%، D10%، D25%، D50%. D ګلوکوز ته اشاره ده، D ډیکسټروز ته اشاره ده. دغه 5%، 10%، 25%، 50% دا د دې ګلوکوزو غلظت هاي څومره چې فیصدي لوړیږي عمره په دې محلول کې د ګلوکوزو یا د ډیکسټروزو غلظت پکې هم لوړیږي. راځو دغه ډیکسټروز دغه ګلوکوز زموږ په وینه کې بهیږي، زموږ په وینه کې شته، سرکولیشن کوي، او موږ ورته وایو بلډ شوګر. بلډ شوګر دا معنی د وینې ګلوکوز، د وینې کند، او په وینه کې چې کوم کند بهیږي هغه ابنډنټلی هغه ګلوکوز دی، نو ورته موږ بلډ شوګر وایو. زموږ په وینه کې بلډ شوګر تقریبا 70 نه واخله 80 نه واخله تر 100 ملي ګرام پر ډي سي لیټر اندازه باندې موجود دی. دا ما فاسټنګ بلډ ګلوکوز لیول اخیستی ده. اوس د ډیکسټروز سولوشن استعمال کوم وخت کې موږ ډیکسټروز سولوشن نه استفاده کولی شو؟ اول هایپوګلایسیمیا. هایپوګلایسیمیا مینز لو بلډ ګلوکوز یا لو بلډ شوګر. هایپو معنی کم، یعنی کلم چې وینه کې ګلوکوز ساویه له نورمال څخه کم شي. نارملی تقریبا 70 دی، 70 نه 100 پورې. نو کله که په یو چا کې بلډ ګلوکوز لیول کم شي، 80 ملي ګرام پر ډي سی لیټر نه کم شي، او اراز علیم پکې ښکاره شي، دې کنډیشن ته موږ وایو هایپوګلایسیمیا. څنګه به پیژنو چې ناروغ هایپوګلایسیمیا لري؟ ناروغ کې به اراز علیم وي، ناروغ به وږی وي، ناروغ باندې به ګړه به راځي، ناروغ به خولي وي، ناروغ هارت بیټ به زیات شوی وي. دې سره موږ پیژنو چې ناروغ هایپوګلایسیمیا کنډیشن کې دی. نو موږ ورته ډیکسټروز سولوشن نه استفاده کولی شو تر څو وینه کې ګلوکوز لیول سټیبل شي. دویم کوم حالت کې موږ ډیکسټروز سولوشن نه استفاده کولی شو؟ هغه انسولین شارټ دی، یا موږ ورته وایو انسولین شاک. انسولین شاک دا سیویر هایپوګلایسیمیا ده چې کله ګلوکوز لیول په بلډ کې ډینجرسلی ډیر زیات راټیټ شي. علت به یې دا وي کله چې یو ناروغ انسولین استعمال کړي، او انسولین د استعمال نه وروسته دته ډوډۍ میلاو نه شي، یا هم ورنه ایره شي، یا هم غذا ورته میلاو شي، خو کافي غذا نه وي، او له وجې وینې ګلوکوز لیول بې حده کم شي. دې کنډیشن ته بیا موږ انسولین شاک وایو. په دې حالت کې سیویر هایپوګلایسیمیا وي. که چیرته تداوی نشي، ټریټډ نشي، نو ناروغ انکانشیس سټیټ ته ځي او بالاخره مړ کیږي رانه. نو کله چې یو ناروغ انسولین استعمال کوي، هغې نه وروسته ورته ډوډۍ میلاو نه شي، یا کافي ډوډۍ ونه خوري، یا بیخي ورنه هیر شي چې ما انسولین ویلی دي، نو دغه وخت کې شدید هایپوګلایسیمیا ته ناروغ ځي، او دې کنډیشن ته موږ وایو انسولین شاک، چې دا یو ډینجرس کنډیشن دی. په دې کې هم موږ ډیکسټروز سولوشن نه استفاده کوو. دریم کنډیشن د انیبل ټو ایټ فوډ. داسې ناروغ، داسې یو څوک چې هغه نشي کولی فوډ وخوري، غذا وخوري، خواړه وخوري، په دوی کې به هم بلډ ګلوکوز لیول کمیږي،
نو دغه حالت کې هم موږ ډیکسټروز سولوشن نه استفاده کوو. د هر علت له وجې چې دوی د دې وړ نه وي غذا وخوري موږ ډیکسټروز سولوشن نه استفاده کوو تر څو دوی ته انرژي ورکو، تر څو دوی ته کالوري ورکو. څلورم هاسپټلایزډ پیشنټ هغه ناروغان چې بستر وي، په شفاخانو کې وي او نشي کولی فوډ وخوري، غذا وخوري یا موږ خپله غذا پې بند کړې وي، نو د نیوټریشن سپورټ په خاطر موږ دوی ته ډیکسټروز سولوشن تطبیق کوو تر څو دوی ته موږ کالوري ورکو، انرژي ورکو. پنځم ډرینکینګ ټو مچ الکول، داسې خلک چې ډیر زیات شراب استعمالوي هغې ته هم موږ ګلوکوز ورکو. علت دا دی چې الکول کلم چې جذب شي ځي ځیګر ته، لیور ته، د الکولو میټابولیزم په لیور کې صورت نسی. الکول په ځیګر کې دوی عملیې سټاپ کوي، انهیبیټ کوي، چې یو ګلایکوجینولایسس ده بل ګلوکونیوجنیسس ده. یعنی الکول به ګلایکوجینولایسس عملیه انهیبیټ کی، نه هیبی کی، ګلایکوجینولایسس به نه کیږي. یعنی ګلایکوجینولایسس هغه عملیه ده چې پکې ګلایکوجن ماتیږي، ورنه ګلوکوز په لاس راځي، هغه ګلوکوز بیا وینې ته ځي او وینه کې د وینې ګلوکوز لیول ورسره ثابت پاتې کیږي، سټیبل کیږي. نو کله چې ګلایکوجن نه ماتیږي، ګلایکوجن د ګلوکوز ذخیره ده، نو ګلایکوجن چې ماتیږي نه نو وینې ته به ګلوکوز ځي نه، دې سره به بلډ ګلوکوز لیول کمیږي. دویم شی دا ګلوکونیوجنیسس، د غیر کندي موادو نه کند جوړول، د غیر کندي موادو نه ګلوکوز جوړول، دې عملیې ته وایي ګلوکونیوجنیسس. او دا په ځیګر کې کیږي. ځیګر دا وړتیا لري چې له پایرویټ نه، لیکټیټ نه، اماینو ایسډز وغیره نه تا ته د اړتیا په وخت کې ګلوکوز جوړ کړي. نو کله چې الکول د ګلوکونیوجنیسس عملیه انهیبیټ کړي نو ګلوکوز به جوړیږي نه، نوی ګلوکوز چې نه جوړیږي نو بلډ ګلوکوز لیول به بیا ورسره کمیږي. د دې کنډیشن کې موږ ډیکسټروز سولوشن نه استفاده کوو. یو هایپوګلایسیمیا، سیکنډ انسولین شاک، کله چې یو څوک خواړه نشي خوړلی، کله چې یو څوک بستر وي، او کله چې یو څوک ډیر زیات شراب استعمالوي. رزو کیر بیفور یوز، کوم وخت کې باید موږ ډیر احتیاط وکړو کله چې موږ تاسو یو ناروغ ته ډیکسټروز سولوشن استفاده کوو؟ کوم حالتونو کې باید موږ ډیر احتیاط وکړو؟ اول ډایبیټیز، کچیرته یو څوک شکر مریض وو نو هغوی لپاره ډیکسټروز سولوشن باید ډیر احتیاط سره استعمال شي، یا د ډاکټرانو یو ټیم سره پې مشوره وکړل شي، ځکه که ته دوی ته ډیکسټروز سولوشن ورکوي یا ورته ډي ان اس وغیره ورکوي نو په کې خو ګلوکوز دی، نو د دوی بلډ ګلوکوز لیول اسیم زیات وي، ته چې نور هم ډیکسټروز سولوشن ورکوي نو بلډ ګلوکوز لیول به ورسره نور هم زیاتیږي، هایپر ګلایسیمیا به ورسره نور هم سیویر کیږي. دویم هایپوکلیمیا ده. هایپوکلیمیا مینس کله چې په وینه کې پوټاشیم ساویه له نارمل نه کمه شي، دې حالت ته موږ هایپوکلیمیا وایو. نو که چیرته یو ناروغ هایپوکلیمیا او پوټاشیم لیول یې په وینه کې کم و، دوی ته هم مخکې له دې چې ګلوکوز ورکو ډیر د ډاکټرانو یو ټیم سره باید مشوره پې وشي. علت دا دی هغه خلک چې د وینې پوټاشیم لیول یې کم وي په دوی کې انسولین ډیر کم ریلیز کیږي، نو حتما ضرور خبر ده چې پوټاشیم کم وي انسولین به کم وي، انسولین ریلیز به کم وي، انسولین به کم آزادیږي، انسولین چې کم شو نو بلډ ګلوکوز لیول به ورسره زیاتیږي، نو ته که بیا هم ډیکسټروز ورکې اټ مینس اسیم د دوی وینه کې بلډ ګلوکوز لیول زیات د انسولینو کموالي له وجې نو نور به هم بلډ ګلوکوز لیول زیات شي. دغه وجه ده هغه ناروغان چې هایپوکلیمیا سره مخامخ دي د دوی بلډ ګلوکوز لیول زیات وي او دوی زیات چانسز لري چې ټایپ 2 ډایبیټس میلایټس باندې اخته شي. تاسې که دا شیما وینئ په دې سکرین باندې حتما به پوښتنه وي چې پوټاشیم له انسولین ریلیز سره څه اړیکه لري. هغه شیما که تاسې وینئ تاسو به حتما فیزیولوژي کې لوستې وي. موږ په پانکراس کې بیټا سیلز لرو چې هغه د انسولینو جوړېدلو د انسولینو د افراز دنده په غاړه لري. د بیټا سیلز په سیل ممبران کې پوټاشیم چینلز دي چې دا پوټاشیم چینلز اے ټي پي سره چلیږي، یعنی اے ټي پي ډیپنډنټ دي. کله چې انسولین آزادیږي ریلیز کیږي دغه وخت کې باید لومړی پوټاشیم چینلونه بند شي. کله چې پوټاشیم چینل بند شول ممبرین به ډیپولرایز شي، کیلشیم چینل به اوپن شي، کوم چې ولټیج ګیټډ کیلشیم چینل دی دا به خلاص شي، کیلشیم انفلکس به شروع شي، کیلشیم به بیټا سیلز ته ور داخلي کړي او دې سره به دغه انسولین چې کوم ویزیکلز دي کوم پوکاڼیو کې چې انسولین ذخیره دي د هغې اکزوسایټوسس به وشي او بالاخره به انسولین ریلیز شي. دا د انسولین او د پوټاشیم خپل منځ کې اړیکه.
نو هایپوکلیمیک کنډیشن کې هم باید موږ ډیکسټروز سولوشن ډیر احتیاط سره استعمال کو ځکه هایپوکلیمیا یعنی لو پوتاشیم لیول د لیس انسولین ریلیز باعث ګرځي. دریم شی چې دا کډنی اینڈ لیور ډیزیز هغه ناروغان چې د زیګر یا هم د پښتورګو ناروغان وي دوی ته باید ډیر کیر سره ډیر په احتیاط سره موږ ډیکسټروز سولوشن نه استفاده وکړو. ورپسې چې کوم کنډیشن د هغه پریګننسي د حمل وخت کې باید ډیکسټروز سولوشن په خپل سر تطبیق نشي، باید له ډاکټرانو سره مشوره پې وشي او بیا د اړتیا په وخت کې تطبیق شي ځکه پریګننسي وخت کې که ته ډیکسټروز سولوشن ورکوې شاید دا د مټرنل هایپرګلایسیمیا باعث وګرځي، د مور په وینه کې د ګلوکوز د ساویې د لوړوالي باعث وګرځي. مټرنل هایپرګلایسیمیا بیا د فیټل هایپرګلایسیمیا باعث ګرځي، یعنی د جنین په وینه کې هم ورسره د ګلوکوز ساویه لوړیږي او کله چې فیټل هایپرګلایسیمیا شي دا بیا فیټل میټابولیک اسیډوسس باعث ګرځي، همداشي فیټل هایپوکسیا باعث ګرځیدلی شي، همداسې د برت اسفکسیا د ریسک باعث ګرځیدلی شي، سټیل برت باعث ګرځیدلی شي، ایون که فرست ټرایمسټر کې وي کوم چې ایرلی پریګننسي کوم کې چې ارګینوجینیسس کیږي هغه وخت کې که فیټل هایپرګلایسیمیا نو برت ډیفیکټ باعث هم ګرځیدلی شي. د دې وجه نه پریګننسي وخت کې هم ډیکسټروز سولوشن موږ ډېر احتیاط سره استعمالو. پنځم الکوهولیزم، دا هغه خلک چې شراب خوران وي، شراب استعمالوي او ډیر زیات استعمالوي، دامدار استعمالوي، په دوی کې هم ډیکسټروز سولوشن باید موږ ډېر احتیاط سره استفاده وکړو. علت شي ده، علت دا ده هغه خلک چې شراب استعمالوي او دامدار استعمالوي، ډیر زیات استعمالوي، په دوی کې د ویټامین B1 یا د B1 ویټامین چې تایمین نومیږي د دې کموالی رامنځته کیږي. یعنی شراب د ویټامین B1 یا د تایمین د جذب نه مخنیوی کوي. شراب نه پرېږدي چې تایمین یا ویټامین B1 د کلمو څخه جذب شي، نو حتما به ناروغ، حتما به شخص د تایمین ډیفیشنسي سره مخامخ کیږي. او تایمین یو داسې ویټامین ده چې د ګلوکوزو په میتابولیزم کې ځانګړی رول لري. کله چې ګلوکوزو میتابولیزم په حجراتو کې صورت نسی هلته ویټامین B1 یا تایمین د یو کوی انزایم په ډول، د یو همکار په ډول ورنه استفاده کیږي. پایرویټ ډي هایډروجنیز انزایم لپاره تایمین یو همکار د یو کوی انزایم ده. نو کله چې تایمین نوي، ویټامین B1 نوي، نو د ګلوکوز میتابولیزم به امپیرډ شي، ګډوډ بشي، نیمګړی بشي، لوجې به شخص ورنیک کورساکوف سنډروم سره مخامخ کیږي، ورنیک انسیفالوپیتي سره به مخامخ کیږي. ورنیک کورساکوف سنډروم دا به تاسې بېشمي کې بیا هم وایي ویټامین B1 یا د تایمین د کموالي له وجې رامنځته کیږي. ناروغ کنفیوژن لري، ټکسیا لري، همدا ډول هفتالمپلیجیا لري، میموري لاز لري، سایکوسس لري، هیلوسینیشن وغیره دا ستونزې پکې رامنځته کیږي. که یو څوک الکوهولیک وي نو دوی کې به ویټامین B1 ډیفیشنسي له وجې به ګلوکوز میټابولیزم خراب شوی وي، نو بیا به نیورون او سپورټینګ سیلز چې کوم دي هغه به ډیمیج کیږي، تخریبیږي به. دغه حالت کې موږ باید لومړی ډیکسټروز سولوشن نه استفاده ونه کړو، لومړی باید دې ناروغانو ته ویټامین B1 ورکو او له هغې وروسته بیا دې ناروغانو ته موږ ډیکسټروز ورکو. ځکه چې ویټامین B1 اول ورکو د سره به باډي کې د ویټامین B1 کموالی چې کوم هغه به پوره شي، نو بیا به د ګلوکوزو یا د ډیکسټروزو کوم میټابولیزم چې دی هغه به نارمل لیول باندې بیرته شروع شي. نو که ناروغ ورنیک کورساکوف سنډروم ولري یا ورنیک انسیفالوپیتي ولري، په دې کنډیشن کې موږ ناروغانو ته فرست ویټامین B1 ورکو، هغې نه وروسته ورته ډیکسټروز انفیوژن تطبیق کوو.